نه مسلمان ماتې خوري او نه هم د ستړیا احساس کوي. هغه وخت دا ملت په ډیر اخلاص په پیاوړي ایمانی او افغاني جذبه د یو لوی زبرځواک پر وړاندې وجنګید او دغه مغرور اتحاد یې داسې مات کړ چې په ټوټو باندې وویشل شو. ډیرو درنو او ښاغلو حاضرینو، د افغانستان تاریخ که مطالعه کړو، هر څوک چې دې خاورې ته په زور راغلي بیا ترې روغ نه دي وتلي. افغانستان د نړۍ د زبرځواکونو هدیره ده او دا هغه څه دي چې د افغانانو د شهامت او قوي ایمان ښکارندویي کوي. دلته میندو خپل بچیو ته په زانګو کې د ازادۍ فکر زمزمه کړی دی. دلته په زلمیتوب کې پلارونو بچیانو ته د وطن د ساتنې درس ورزده کړی. دلته د ملالو خویندو پر ژبه د جګړې په تود سنګر کې د ساندو پر ځای د غرور داسې چغه پورته شوې چې د تاریخ پاڼې یې بدلې کړي دي. که په میوند کې شهید نشوې، خدای ګولالیه بېننګۍ له دې ساتینه. په دې سپېڅلې خاوره ګورګین او چنګیز ماته خوړلې او بېشمېره مغروره لښکرې یې دل شوي دي. دلته میرویس نیکه او احمدشاه بابا زیږېدلی دی. دلته د نازو انا او زرغونې په څېر میندو د بچیو د پاڅونونو ملاتړ کړی. دلته امیر کروړ حماسې زیږولي او د همدې خړې خاورې د ساتنې په پار یې شاهانه ګامونه پورته کړي دي. دا د همغو شازلمو کور دی چې په ضمیر کې یې ازادي داسې اخښل شوې چې حتی په سوزني تړلو هم ورته جبر ښکاري. زما ضمیر په څلوېښتۍ کې ازادي غوښتله، زما ضمیر په څلوېښتۍ کې ازادي غوښتله، مور به تړلم په سوزني ما به په چغو ژړل. موږ ازادي پر خپلو وینو ساتلې او همیشه مو د پردیو پر وړاندې سنګرونه تاوده ساتلي دي. افغانانو هیڅکله جنگ نه دی غوښتی، خو جنگ ورباندې تحمیل شوی دی. دوی مجبور شوي چې د خپلو ارزښتونو نه په میړانه دفاع وکړي. شوروي اتحاد پر وړاندې جهاد هم پر افغانانو وتپل سو. په خورا پیاوړې روحیه یې ماتې ورکړه. روسان لاړل، خو یو وران افغانستان یې افغانانو ته په میراث پرېښود. ښه خو دا وه چې باید دغه تپل شوې جګړې تاوان ځینې اخیستل سوی وای، خو له بده مرغه په نړیوال سټیج دا بحث لا تر اوسه نه دی شوی. له دې سورمخې ښکېلاک وروسته بل ښکېلاک پر افغانستان یرغل وکړ چې ټولې نړۍ ورته په سپینو سترګو کتل او یو شمېر هیوادونه یې لاملتیا هم کوله. خو انجام یې هم بیا ټولې دنیا ولید چې خړ مخونه له ګران هیواده ووتل. کاش دوی د افغانستان دا تاریخ مطالعه کړی وای چې ټیټ مې مه بوله غورځنګ را باندې مه کړه، زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. په دې هیله چې بیا څوک دغه سپېڅلې خاورې ته په زور راتګ زړه ښه نه کړي او داسې تورې ورځې د افغانستان په سیاسي تاریخ کې تکرار نه شي. اوس هر څه تیر شول، جګړه پای ته رسېدلې او یو پیاوړی اسلامي نظام دلته حاکم دی چې د هیواد د ټپونو په رغونه کار کوي. هیله د ټول افغانان بیرته وطن ته راستانه شي او د مور وطن ټپونو ته د نظام سره په ګډه پټۍ جوړې کړي. یو ځل بیا ستاسو ټولو راتګ ته هرکلی وایم.